د سورة الملک شان نزول درته بیانوم. د تفسیر جلالین او نورو مفسرینو په روایت کې راغلي چې دا سورت په مکه مکرمه کې نازل شوی دی. دا هغه وخت نازل شو کله چې مشرکین د قیامت حساب او جزا منلو ته تیار نه و. دوی ویل څنګه به او کله به موږ خاورې شو او بیا به راژوندي شو، دا ناشونې ده. نو پس تر هغه نو الله تعالی دا سورت نازل کړ ترڅو خلکو ته وښیي چې هغه ذات چې د اسمانونو او زمین خالق دی، د مړیو راژوندي کول ورته ډیر اسان کار دی. په دې صورت کې الله تعالی خپل قدرت، واک، علم او رحمت ښکاره کړی او انسان ته یادونه کوي چې د ژوند، مرګ او ازموینه د خالق له حکمت سره تړلې ده. نو دا معنا لري چې که څوک دا صورت په دوامداره توګه لولي نو دا به د هغه دپاره د قبر ساتونکی شي او د الله تعالی د غضب نه به د هغه دفاع وکړي. همدارنګه دا صورت انسان ته دا تعلیم ورکوي چې د ژوند او مرګ هدف ازمایښت دی، نه لوبه. الله تعالی د هر څه په اړه پوره علم لري، نو انسان باید په تقوا ژوند وکړي او د دنیا هر مخلوق د الله د قدرت نښه ده. او د دې صورت یو تفصیلي فایده هغه دا ده: سورة الملک د قبر له عذابه د ساتنې وسیله ده. په حدیث شریف کې راغلي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل دا صورت تبارك الذي بيده الملك هي المانعة هي المنجية من عذاب القبر. یعنی صورت تبارك الذي بيده الملك هغه صورت دی چې د قبر له عذابه انسان ژغوري. رواه الترمذي او النسائي.